ځای کې ده. په دغه ځای کې د دوی د نوي کال او کرسمس یعنې د کوم د دنیا غټ پرزیدنټ راځي همدلته یا باچیان بیا د تیاري دغه ټول طرفونه بندوي. دا ټول طرفونه دي شاوخوا د مطلب په ده باندې شاوخوا موټران تاویږي، څوک یو طرف ته ځي، څوک بل طرف ته ځي او څوک بل طرف ته ځي. خو دوی چې بیا کوم فنکشنونه نیسي اوس هغه اکثره په دغه ځای کې نیسي، ولې چې دا په فرانسه کې تر ټولو یعنې تر د پیپل ټاور هم دغه ځای ډېر مشهور دی. پیپل ټاور صرف یو تاریخي ځای دی، دلته ټورسټ زیات ځي. دغه دی یو تاریخي حیثیت لري پوه شوې. اکثر د یو سولجر یا پوځیانو چې کوم جنګونه کړي دي هغه اکثره دوی چې کوم پروګرامونه یا دغه جوړول همدې ځینې به جوړول، ځکه دغه یو تاریخي حیثیت لري. تاسو یې شاوخوا ټول کتلی شئ. هغه د دې د سربازانو فکر کوم کوم سربازان چې په هغه جنګ جاریدونکي دي، تل خلاف جنګونه کړي دي، د هغو نښانونه دي پوه شوې. هغه طرف ته دي پورته خلک خېږي ټکټ لپاره پوه شوې. خو فکر کوم ما په موبایل کې چیک ومې کتی چې دوی بندېږي په خاطر چې نوی کال شروع دی. اکثره خلک په رخصتیانو باندې بیا هغه په دغه نن شپو ورځو کې پوه شوې د دې ګغې هم شروع ده. ګغې دغه ته وایي لکه دوی د حکومت په خلاف تظاهرات کوي په خاطر دی چې د دې په دغه کې ډېر تغیرات راغلي قانون کې. د مثال کوم سړی چې تقاعد کېږي هغه به مخکې په 80 کلو اوس 15 کلو شوی ده. ګراني ډېره ده پوه شولې، که تیل سي، که د کور کرایې سي، که د برق بلونه سي. نو په دې خاطر باندې پوه شوې دوی اکثر وخت کومو شپو چې رخصتیانې وي دوی سټرایک کوي پوه شوې، هړتال کوي. نو هغه بیا کوم خلک چې مثال نورو ښارو ته کورونو ته ځي پوه شوې، اکثره خلک د وظیفې کې دوستېږي بیا دوی چې کله نوي کال راځي پوه شوې اکثر دوی خپلو کورو ته ځي. نو په هماغه خاطر باندې پوه شوې مخکې مثال ترېنه 15 دقیقې 20 دقیقې راتللو یا 1 ساعت یا 2 ساعته کې. اوس به هغه مثال یو کار ته به ترېنه تللو یو ساعت بعد 2 ساعته بعد په دې نوي کال کې ولې ډېر خلک ځي. نو هغه اوس په 3 ساعته 4 ساعته کې یو ځي. هړتال چې هړتال نه کوي چې هر څه بند وي، خو مثال سرویس یې ډېر کم وي. نو ځکه فکر کوم پوه شوې په هغه خاطر باندې هم پوه شوې هلته لیکلي وو چې پورته چې کوم خلک خېږي هغه به هلته ګوګل کې ورکړی وو چې مطلب بندېږي زر بندېږي. نو په دې خاطر زه ورنلم، یعنې زما نیت و چې زه راسم وخېږم. اصلي زما دلته یو کار و شامزلیزې کې پوه شوې یو سی وي مې چېرته جمع کوله، یو هوټلیخ کار و، د هوټل کار وي دا غټ 4 سټار 3 سټار هوټلونه دي. د هغه لپاره مې سی وي جمع کوله رالم مانټراس کې ویډیو مې جوړه کړه. موسم هم ډېر ښه موسم ده، باران ده او هوا هم ډېره خوندوره ده، یعنې دومره زیات یخ نشته، بیخي خوندور. تقریبا 11 ډګري ده، 11 ډګري ده بیخي نورماله ده. خلک بیخي دا فکر نه کوي چې 11 ډګري کې دي دلته یخي، مطلب 2 هفتې له مخه دلته دغه -4 -5 په اکثره کارونو کې اوس هم واوره پرته ده. خو پاریس یو څه د نورو کارونه ګرم دی، خو ټرافیک ډېر لري، خلک یې ډېر دي، بل یو څه لاندې ده. په دې وجه هم پاریس یو څه دغه ده. هغلته چې کوم خلک ته چې ګوري دغه یا کوم هغه بوتس ته چې ګوري، اخونه ته چې ګوري دا خو فکر کوم بند ده، په ټکټ اخلي بیا برسیرت لري. نو بهر خیر ټکټ لپاره به بیا بل وخت راسو. زه غي دغه بل طرف ته رالم، مطلب د دواړو طرف نه 4 طرف نه دغه یو قسم معلومېږي. دومره ښه چې سړی په فرق باندې نه پوهېږي. دغه طرف ته هم دي اکثره د سربازانو عکسونه لګولي دي، هغه لګولي دي، دا مجسمې جوړې کړي دي. هر طرف ته تاسې وګورئ، ګوره که هغه طرف یې وګورئ او همدا طرف یې وګورئ، هماغه سړک ته شاوخوا هماغه 4 طرف د دې نه لارې وتې